ریډیو الوت ښاغلو خوږو ملګرو سلامونه او نیکې هیلې او نیک احترامات. ملګرو زه یم یار محمد بونیری او دا وخت تاسو ګورئ ریډیو الوت یوټیوب چینل. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ همیشه دپاره دا یو سټرګل وي، یو کوشش وي، یو هڅه وي چې هغه خلک ستاسو تر وړاندې راولو، تاسو ته یې مخامخ کښېنو چې هغې په ژوند کې څه کړي وي او په ژوند کې څه کړي داسې وي چې هم د ځان دپاره کړي وي او هم د بل دپاره کړي وي. د پښتو هغه شعر دی چې تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. نو ملګرو نن به بیا ګورئ تاسو ما سره ولې چهره ښه پرسنالټي قابل ډاکټر د دې په ژوند د دې په خدماتو باندې به نن ستاسو سره خبره کوو چې ډاکټر صاحب څه کړي دي، د دې مشغولات څه ده، د دې سوشل ورک څنګه روان دی، څه یې وکړه په خپل پیړ کې یا مخکې څه کول غواړي. دغه ټولې خبرې به نن ستاسو سره شریکوو. نو تاسو به چېرته ځئ نه او موږ سره به اوسئ. نو ملګرو ستاسو ترمنځه او د ډاکټر صاحب ترمنځه به دیوال نه جوړېږم، ځو به ډاکټر صاحب اړخ ته. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام، ډېره مننه. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟ ژوند مو ښه تېرېږي؟ بشکر الحمدلله. ډاکټر صاحب ډېر ملګري خو به تاسو پیژني ځکه چې ستاسو نامه د چا نه پټه نه ده، خو د روایاتو تر مخه زموږ د کتونکو سره تاسو اول خپله پیژنګلو وکړه. ډېره مننه یار محمد صاحبو. زما نوم ډاکټر زاهد دی او د لیګاڼۍ اوسېدونکی یم او شاید چې ما ډېر خلک پیژني مو او ډېر خلک مې نه پیژني. نو چې کوم خلک ما پیژني نو هغوی ته هم سلام کوم او چې کوم خلک ما نه پیژني هغوی ته خو ډېر ډېر سلام کوم. ولې چې کوم خلک ما پیژني هغو ته ما سلام کړی نو د هغوی هغه سلامونه زه هغې ملګرو ته پیش کوم چې کوم ما نه پیژني. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ملګري هم ګوري، زه هم ګورم. ژوند د یو کس دی، وخت یو شان دی، خو کارونه پکې ډېر روان دي. ځکه د هیلث په سایډ باندې وګورم، دغه شان که سوشل ورک ستاسو وګورم، مختلفې لارې تاسو اختیار کړي دي. دا دومره وخت څنګه منیج کوئ؟ دغه ټوله خبرې دغه له به هم راځو، دغه پوښتنې به هم ستاسو نه کېږي. ځان ذهني طور تیار ساتئ. خو ډاکټر صاحب د ټولو نه اول راته دا ووایئ چې تاسو سبق چېرته نه ووایئ، څه نه وکړه، په دغه را سره هم لږه خبره شریکه کړئ. موږ ته خو معلومه ده خو څه حده پورې، خو چې زمونږ کتونکو ته پته ولګي چې ډاکټر صاحب څه کړي دي. ډېره مننه یار محمد بونیری صاحب. زه خو که تاسو ته ویم نو زما میټرک د جوړ های سکول نه دی او بیا د هغې نه لاړم کراچۍ ته. اف ایس سی مې د کراچۍ نه وکړه او بیا مې د هغې ځای نه نرسنګ کمپلیټ کړو او بیا مې سپیشلایزیشن د هغې ځای نه کمپلیټ کړو. بیا څه وخت داسې تېرېدو چې وخت پکې راځي نو هر رنګه وخت راځي، خو دا به یو سوچ وي او اوس که سړی ښه سوچ ورته وایي او که بد سوچ ورته وایي او ضروري نه ده چې انسان دې لازمي کامیاب شي. کامیاب خو زه هغه انسان ته یم چې هغه د بل په کار راشي. خو زمون په ذهنونو کې خو دا خبره پرته ده چې کامیاب هغه انسان دی چې سرکاري نوکري څه ده که نه. خو زه هغې کس ته کامیاب یم چې هغه د بل په کار راشي او هغه د خپل ژوند نه څه نه څه حصه د خلکو دپاره وباسي، څه نه څه حصه د بچو دپاره وباسي، ډېره حصه د ځان دپاره وباسي. ولې کو تاسو سوچ وکئ نو ډېر خلک به تاسو لیدلي چې سهار د بانګونو سره وځي او د شپې په 11 او په 12 بجې باندې راځي. نو زه دغې خلکو ته هم لکه ما ته هم ساجبه غوندې کې خلک ښکاري. لکه زما مقصد دا دی چې زما په نظر کې خو دا ښه خبره نه ده. ټایم منیجمنټ پکار دی. نو زه په تاسو د راځم چې ملګري مایلي او دا خبره زه په فخر سره کوم چې یو کار وکړي بیا به یې وایي
زما شکر الحمدلله د افغانستان نه ایم ډي کمپلیټ ده جی خو تر هغې پورې چې ما خپل پی ایم ډي سي نه پاس کړي نو زه دا نشم ویلی چې یاره ما ایم ډي کړې ده ولې چې زه په پاکستان کې انشاءالله ایم ډي پاس کړم نو بیا به زه یم چې یاره ایم د پاکستاني ډاکټر خو بله خبره هلته کامه ما هومیوپیتیک هم کړی دی ډي ایچ ایم ایس چې کوم دی نو هومیو میډیسن هم زه پرسکرایب کولی شم او شکر الحمدلله زما چې کوم څومره ایلوپیتیک میډیسن دي تاسو ته ښه پته ده خپل صفت په خپله نه دی ښه اکثر خلک وایي چې یاره ډاکټر صاحب چې کله تاسو ووایئ چې یاره دا مریض اوسئ نو هغه بیا اکثر جاړي یاره وایي زاهد په اله سانه دا نه وایي چاته چې لاړ شه چې دی ووایي چې لاړ شي خلکو اعتماد او زه دا ښکلی ژوند او زما دا ټایم منیجمنټ لکه او ډاکټر صاحب زه زیاتره چې سوچ کوم زه حیران شم چې یاره یو کس ته دومره هر څه له وخت ورکول په پراپر طریقه نو ډېر یو مشکل غونډه کار دی هسې کو اوس نن سبا سوچ وکړو نو نننۍ ورځ ته یم تقریبا په 8 بجې راغلی یم او ډیوټي مې کمه کړې ده 11:30 بجو پورې تاسو په خپله راغلي وئ جی جی بالکل او بیا په 11:30 بجې ختم ما زما یو ملګری دی هاشمي صاحب تاسو به پیژنئ جی جی بالکل موږ په شریکه باندې هوټل کولو نو هغه کال وکړو چې یاره بر راشه جی جی چې کله هغه بیا وختم نو هغو بیا ناشته راوړې وه او بیا ما له هغه داسې ناسته مزه نه راکوله نو تاسو به زما په دې ګوتو کې د نشانونه وینئ ما به کې نن ګاډۍ ډکه کړې ده ما ته هاشمي صاحب ویل ته کار مه کوه نو ما یاره چې زه کار نه کوم نو دا کسان هم کار نه کوي یعنی په خپله ځکه کار کوم چې د بل نه کار واخلم نو سر به رسوږم چې مازدیګر بانګونه وي او نو زه د هغې ځای نه روان شوم بیا مې په جومات کې لمونځ وکړو بیا رالوم هغې خپل ټایمینګ له کلینیک مې وچلو او چې دلته کې ماستون هړه ولګېده نو مې وکړو د ماښام بیا لاړو مې کور ته نو ظاهره خبره ده بچو له به هم ټایم ورکې نو تقریبا 40 منټ په کور کې وم او بیا کلینیک ته راغلی یم او اوس په تقریبا 12 بجې شي یا په تا پسې ګرځي حالت راځي که نه نو یو خبره خو دا ده چې ما کې دروغ نشته ټیک ته ګناهګار به یم خو اکثر ما ته خلک وایي ډاکټر صاحب نمبر زه ورته یم یو کار دی خو ته زما نه نمبر وموالې که نه او زه ډېر مجبور یم او زه تا ته رښتیا هم یم که نه نو ته یقین نه کوې یعنی خپل نمبر چاته نه ورکوه نو پرسنلي نه ورکوم صفا خبره ده خفګان ته نه جوړېږي دا هم یو د سچ انسان ګورې یو نشاني ده ولې څه به دروغ ویم او بله خبره ته کامه چې هر وخت خو ګوړې دي که نه اکثر بې وخته مریض ایمرجنسي راتلی شي نو هغه وداوټ ډایګنوز وداوټ چیک اپ وداوټ ټیسټ هغه ته ډایرکټ نشي ډایګنوز هسې ډاکټر صاحب تاسو به خپله خبره جاري ساتئ یو خبره وکړه زما ډېره زیاته چې یو سړی که محنت کوي د یو څیز دپاره خپل سټرګل جاري ساتي ضروري نه ده چې هغه د هغه مقام ته ورسي لکه مطلب ستاسو دا دی چې یاره دې خبرې ته به هم ځان ذهني طور تیار ساتې چې کېدای شي زه دا کوشش کوم خو کېدای شي زما دا کار ونی شي چې زه بیا مایوسۍ طرف ته لاړ نه شم یعنې ذهني طور تیار چې څه ته وایي که نه هسې ډاکټر صاحب تاسو کوم کار کړی و چې یاره تاسو ځان ته یو ګول یې و چې زه به ځان رسوم او تاسو بیا نه یې رسېدلي داسې چېرته شوي دي او بیا څه محسوسول هغه را سره هم لږ شریک کړئ تپوس دې وکړو جی جی زه دې په خپله ورخورول نه خیر ډاکټر صاحب ژوند دی که نه لکه ځکه تا ته خپله خبره زما سره به هم داسې شوي زموږ چې څومره کتونکي یي د هغې سره به هم داسې شوي نو داسې یو لمحه را سره شریکه کوي او ستاسو سره به لکه زه چې ستاسو د کار ته ګورم ستاسو زیار ته ګورم که نه تاسو سره به زما په خیال چې ډېر زیات داسې واقع شوي ضروري نه ده چې یو کار تاسو د خپل ځان دپاره کوو کېدای شي تاسو د بل دپاره یو سټرګل کوو هغه نه پوره شوي بیا تاسو ته یا خفګان میلاو شوي که چېرته تاسو ته خفګان میلاو شوي ځان له زړه په سخت کړی زما مطلب دا دی چې دغه را سره هم شریک کړئ چې زمونږ کتونکو ته په سیاسي لیول یې ته ویم که نه په بل لیول یې ته ویم یاره هغه که تاسو په هر لیول وایي او ملګرو ته به زه دا ووایم چې ډاکټر زاهد رحمان صاحب چې دی نو د عوامي نیشنل پارټۍ سره ډېر هغه صدر هم پاتې شوی او هغه کلک غړی دی او زه چې کله هم ډاکټر صاحب کاروم زه د نیشنل خلاف خبره کوم حالانکې زه د یوې پارټۍ سره تعلق نه ساتم خو ډاکټر صاحب راځو به هغه سوال هغه را سره شریک کوي کوم چې ما ستاسو نه سوال وکړو زما خو د وخت نه دا سوچ و جی
چې یاره ماته داسې یو مقام میلاو شي چې هغه زما صرف زما دپاره نه وي، هغه د مخلوق دپاره وشي. صحیح ده. نو زه به تاسو ته په سیاسي لیول باندې یو خبره وکړم چې زه پکې وټونو ته ودرېږم خو په هغې کې زه خپل مقام ته ونه رسېږم. صحیح ده. یو دا خبره وه. هسې چې کله ودرېدی په هغه وخت کې ستاسو دا پوهه یقین و چې زه به سرخرو راځم، یعنې ګټه به زما وي؟ یاره بلکل ما خو چېرته دا سوچ نه و کړی چې یاره زه به ناکامه راځم، خو بس د الله تعالی د طرفه پیسې. صحیح ده. صحیح. ښه نو بیا نور خو داسې زندګۍ کې ډېرې خبرې راغلي دي. نه مطلب مې دا نه دی، تاسو خو ګټه ونه کړه په هغې کې که نه؟ نو خفګان چې و نو تاسو په څه باندې بیا ځان له زړه دلاسه کړو چې یاره یو خبره شته که نه جي چې دا خبره به ما ته ډېرو خلکو کوله چې سبا له به خلک اوږد در نه کړي او ته به د خلکو نه ستاړه تور شي، ته به ډپریشن طرف ته لاړ شي، ته به د مایوسۍ شکار شي. او زما په زړه کې هغه یره وه چې کله دا دویمه دا 2-3 ورځې خو ما باندې ډېرې زیاتې بدې تېرې شوې وې، خو بیا مې دا سوچ وکړو یاره مې دا کامیابي او دا ناکامي کو دا خو د الله د لاسه ده، کېدای شي په دې کې د الله تعالی سره چې زما نه دا کار اخلي نه. نو ما په دې طریقه باندې ځان خوشحاله کړو او زه به دا خبره په فخر سره کوم، مخلوق ته نه ښیم، زه به دا خبره په فخر سره کوم چې شکر الحمدلله چې څوک کوټونو ته ولاړو او کامیاب شوي دي. نو د هغوی 1% کار او زما 99% کار کو په رمضان کې وګورئ شکر الحمدلله او بده نه وایي والله دې نه ناراضه کېږي په ریا کې نه راځي. تاسو خبره وکړه موږ شکر الحمدلله د هغې خپل وس مطابق راشنې ورکړي دي، عید پیکیجونه ورکړي دي. تر دې پورې به درته ووایم چې هغه کار چې هغه MPA او MNA نشو کولی په بونیر کې د شنۍ په خوا کې او د ګراړۍ په روډ او د لیګاڼۍ د میل سره د پناڼۍ د میل سره موږ کیپیسټي لګولي د 20 लाख روپو کیپیسټي دي. اوس کو تاسو وګورئ نو په دې سیلاب ځپلو خلکو دپاره موږ شکر الحمدلله څه 15 ګاډي موږ صرف کپړه پیزار وړه پای کې کمبلي پای کې ارسو او تقریبا د 15 लाख روپو راشن موږ بار ورسول دي. او تاسو ته به ښه پته وي چې ما په دیر کې 2 شپه او 2 ورځې 2 شپې 2 ورځې په دیر کې تېرې کړي دي او 2 شپې او 2 ورځې ما په دغه کې په کوستان کې تېرې کړي دي. حالانکه په ننني وخت کې څوک د خپلو بچو نه وزګارېږي، ډېر مشکل کار دی او دا عوام به یې نیمو. نو زه د الله تعالی نه په دې خبره باندې لاک شکر ادا کوم چې الله تعالی ما له دومره یو صبر راکو او د هغې صبر په مناسبت کې د ما له دومره توفیق راکو چې کم کار حکومت ته پاولو حکومت ونه کو. شکر الحمدلله. ډاکټر زاهد وکړو زبردست ډاکټر صاحب او الله دې درله نور توان هم درکړي چې دغه شانتې خپل کار جاري وساتئ. ډاکټر صاحب دا راته ووایئ چې د خلکو څه تاثرات دي، تاسو خو اپیل کوئ چې یاره خلک څه وایي، تا ورته څه محسوسېږي؟ څه په باره کې خلک هغه مختلف ستاسو کارونه دي، هغه ستاسو هیلث سره ریلیټډ دي که سوشل ورک سره دي، هغه شان تاسو مختلف ارګنایزیشن سره یې. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو جي. یو خبره نه یاده کړه زموږ په دې اسماني موړ کې یو جومات دی جی هغه شکر الحمدلله جوړ شو او زما د اواز کو څوک هم اورئ اکو د پېښور دی اکو د دیر دی اکو د باجوړ دی اکو د مردان دی اکو د هر ځای دی خو په بونیر کې په اسماني موړ باندې دی به پاشي. نو تاسو وګورئ چې زموږ یو تنظیم دی سلارجي یوت ویلفیر ارګنایزیشن او زه د سلارجي یوت ویلفیر ارګنایزیشن چې څومره نوجوانان دي هغو ټول ته زه سلام پیش کوم او د هغې چې کوم مشر دی زموږ چیرمین سراج هاشمي صاحب او ډېر نایس انسان دی، الله دې ولا ډېره زندګي ورکړي او زه دغه صفت که اوس دلته کې وکړم او هغه یې واوري نو کېدای شي هغه په ذهن کې څه واخلي، خو نه زه به دا خبره وکړم چې یاره که زه نن څه یم که نه نو زیات لاس زما په کامیابۍ کې او زما په دې کارونو کې هغه هاشمي صاحب دی، یعنې حوصله درله راکړې ده. نو خبره در راځم چې کله موږ دغه جماعت جوړو نو د 3-4 کسان نه پکې ما دا خبرې واورېدې چې یاره لکه زه پوه شم چې دا خلک پوه چې دا پیسې دي پټوي لکه موږ د جومات پیسو ته ناست یو، خو چې کله جومات جوړ شو او خلکو ولیدو نو بیا ما خبره وکړه
صحیح نو هغه خلک شکر الحمدلله مطمئنه شو. ډاکټر صاحب ستاسو پیشه هم داسې ده مهذبه پیشه ده او ماشاءالله تاسو له الله پاک اخلاق هم داسې درکړي پوهه هم داسې درکړې ده نو دا زه به ووایم چې په دې کې ډېر کمال چې دی هغه ستاسو خپل هم دی او الله دې وکړي چې دغه شانتې ستاسو اخلاقي کردار دغه شانتې ستاسو چې څومره څه کوئ چې دا برقرار وي. ډاکټر صاحب داسې یو واقعه د هیلث په سره ریلیټډ چې هغه ستاسو نه کله هم نه هېرېږي او همیشه ستاسو په ذهن کې هغه راځي یا ورسره خفه کېږئ یا ورسره خوشحالېږئ هغه راسره هم شریک کوئ ځکه چې زیاتره زموږ ډاکټرس چې کوم دي هغې سره داسې زیاتره واقعګانې راشي هغه په هر مت کې وي که نه خو چې د هیلث سره ریلیټډ وي نو هغه راسره که تاسو شریکه کړئ. داسې خو به درته زه ډېرې شوي دي خو یو مریضو ما په دې جنا پوسټ ګریجویټ کالج د کراچۍ کې نو زما هلته کې ډیوټي و نو اکثر سړی چې یو ځای کې بابا ټایم تېری نو هغه ځای به داسې ښکاري لکه خپل کور نو یوې کمرې ته لاړو نو په هغې کمرې کې پرده لګېدلې وه خو ما سوچ ونه کړو زه ډایرکټ دغې کمرې ته ورننوتم نو په دغې کمره کې یو داسې بوډۍ خو نه وه خو داسې اوړی جوه که نه نو ما ته یې بچې وې ته لږ صبر وکړه او ته یې لږ بار ته لاړ شه نو زه بار ته راووتم نو بیا ما ته یې اواز وکړې راځه نو چې زه لاړم نو ما خو له فایل هم نه و کتلی د هغې مریض هسټري هم ما نه و کتلي خو لکه هغه نه شو پېژندل چې یاره دا نارینه دی او که دا زنانه ده په هر حال کتل مې ورته ما د هغې خاله نه تپوس وکړم خاله دا ولې دا تپوس مې ته هم ونه کړو چې یاره دا لږ تکې جدی ده دا نه مې فایل خو ډایرکټ زه یو دا غونډه کې شوم چې دا هم زندګي ده نو ما ته یې بچې وې دا جدی ده او په جړا شوه او هغه جنۍ دومره پوهېده چې دا زما په باره کې خبرې کوي و بېهوشه لکه مطلب دا و چې د خلکو خبرې هغه اورېدی شوې خو په خپله د هغې دا دغه نه و جواک نه و چې یاره زه دې اواز وکړم یا زما دا خبره دې دی واوري نو چې کله ما د هغې سره خبرې کړو د هغې جنۍ د سترګو نه اوښکې ما چې د هغې کله هسټري وکتم د هغې 8مه میاشت وه څونه 8مه میاشت وه او د هغې چې کوم دا لاسونه چې کوم دي هغه داسې شوي لکه دا 2 نو بیا ما ته هغې زنانه وویل چې بچیا ما په هغې واټ کې ډیوټي وه ما ته ویل تا له به زه د دې تصویر راوړم نو چې ما کله د هغې تصویر ته کتل او دا اوسنی تصویر مې ونه کتو نو والله چې هغه تصویر و په 8م کې سبق وی نو 8م ماشاءالله جنۍ ډېره زیاته ښکلې مې او صحتمنده مې او لکه مثال هغه ځواني که نه نو سوچ مې دا نه کوو سوچ مې دا کوو چې یاره دته وګوره ته وګوره داسې یو وخت را روان دی چې انسان له به زوال راځي اوس هم چې کله ما ته داسې حالات راځي لکه یو زنانه وینم یا بوډا وینم یا داسې یو بیمار وینم که نه چې ما ته پته لګي چې یاره د ده د مخه په ښکته ده نو ما ته هغه جنۍ راځي او د انسان ذهن ته دا خبره هم راشي چې اټومیټیکي په خپل ځان یې مپلایږي چې دا حالات په ما هم کېدی شي نو ما خو درته وویل که نه چې خفه ولې شم خفه به دې شم چې اکثر دا خبره خلکو ته کومه اکثر ما ته خلک وایي یاره د شپې او پلان کې زه ته یم د شپې غم مه کوه د شپې غم مه کوه پته نه لګي چې سهار ته به ته مړې کړو هېڅ پته نه داسې که نه لاول خو ځان دی خو چې کله انسان صحتمني د سره صحت وي نو دی دا سوچونه نه کوي خو چې کله په ده باندې تکلیف وي دی دا سوچونه نو په دغې وخت کې به شاید چې ما ته دا تکلیف نه راغلی خو زه به برینم نو چې زه کله هغه وینم ما ته هغه جنۍ راغلی شي صحیح دا هغه ما د اوسه پورې زوري بالکل ملګرو ډاکټر صاحب خوږ لګیا دی هره یوه خبره چې ده نو پوره یو واقعه ده زړه خو مې غواړي چې هم بس ډېر ټایم ناست یم د ډاکټر صاحب سره او ډاکټر صاحب لګیا یو ځای دغه شانتې اورم او زیاتره کوم هم داسې خو اوس چې موږ لګیا یو نو دا د ویډیو دورانیه ملګرو ډاکټر صاحب نه به اخري میسج الو ډاکټر صاحب
په اخره کې بس څه میسج ورکوئ زمونږ کتونکو ته هغه را سره شریک کړئ. بس هوښیاران متل کوي څه چې پړی هغه په خوري. د خلکو د ذهن نه نه یم خبر، د خلکو د زړه نه نه یم خبر، خو زما خپل یو سوچ دی چې مه د چا نه ګیلې کوئ، مه د چا نه تمې کوئ، او مه د چا نه ناراضه کېږئ. کېدای شي چې ته په دې وخت کې د ده نه ګیله کې یا ورسره پړه کې بوس وسه ساتې په څه وجه به ساتې که نه، په دغې وخت کې دا سوچ چې کېدای شي په دې وخت کې دا کس مجبوري داسې ده که نه. ما باندې حالات ډېر زیات راغلو او مختلف امتحانونه دي. نو زه به تاسو دا خبره وکړم چې مه له چا نه ګیلې کوئ، مه په چا امتحان کوئ، او مه چاته پړه کې بوس وسه ساتئ. ولې دغه هم ستاسو ورونه دي، خو نن په کار نه شي روان شي په کار راشي. اما ولیدل داسې. او بل زما یو غټ میسج چې کوم دی هغه دا دی چې وروروري جوړه کړئ، اتفاق جوړ کړئ، او دا چې کوم ظلم روان دی، دا دشمنۍ روانې دي، دا فتنې روانې دي، نو دا دومره نه دي. دا چې کوم تاسو کوم فتنې کوئ، دشمنۍ کوئ، دا معمولي خبرې. نو زه خصوصا د کشر کول ته دا جوان کول چې کوم دی وایي دې لږ تیز که نه، دې وینه لږ جوش کوي. برای مهرباني سوال درته کوم، منت درته کوم، په ځان کې د صبر ماده پیدا کړئ. او که د نرام شي نو پړه کې دام ښه وکړئ چې دا کار ما غلط وکړ، او ډایرکټ په یوه ورځ نه په بله ورځ په بله ورځ نه بله ورځ، او که چېرې 10 ورځې بعد تاسو له هغه کس مخې ته راشي نو تاسو په دې باندې بد نه ښکاره کېږئ. یاره وایي ماما کاکا ورور په دې وخت کې زما دماغ کار نه و کړی او زما د خولې نه به په دې ډېرې خبرې وکړي، په دې نه معاف کړه. انشاءالله الله به نوم معاف کوي، زندګي به نو ښکلې تېرېږي، په خوشحاله به تېرېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، او ډېر ښه میسج، ډېر ژور میسج او ډېر اثر والا میسج. ملګرو امید لرم چې د ډاکټر زاهد رحمان صاحب نننۍ خبرې به ستاسو خوښې شوي او ډېرو ملګرو به ترې څه نه څه حاصل کړي هم وي. زمونږ کوشش زمونږ هڅه دا وي چې هغه خلک راولو مخې ته چې تا ورته څه نه څه فایده میلاو شي، د هغه د خبرو نه، د کارکردګۍ نه څه په خپل ځان کې راولئ او ګټه ترې ترلاسه کړئ. نو ملګرو امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. چې چېرته اوسئ ښاد آباد او بریالي اوسئ. خپل ورور خپل کوربه یار محمد بنیري له سره د ډاکټر زاهد رحمان صدیقي صاحب ورکړي اجازت د الله.